ستا د مخ څپېړه جوړه شوې ده. زه د کوره ووتم ملک سره، هغه زه واده 2 میاشتې مو وشوې، بس هغه زه پرېغوستم، ما یې طلاق راکړل او بس زه په میدان پاتې شوم، بس در په در ګرځېدم، بس دا کور دی، بس اوسېږم پکې، بس مجبوري ده. نو شپه ورځ پکې یوازې یم، بس شپه ورځ ژړاګانې او سوچونه، بس نه خوراک څښاک تېرېږي، سم نه وي، بس څه به وکړم. ته چې د کوم هلک سره د کور راووتلې د هغه سره تا مینه کوله؟ او ډېره زیاته د خپل ځان نم ډېره. هغه بې وفا او زه نه وم خبره چې دا ظالم دی چې ما په نیمه لار کې پرېږدي، زه نه وم خبره. زما له پټ شو، د بل په لاس یې طلاقنامه راولېږله او خپل مور او پلار لړه زه یې په میدان پرېوستم، په خوښ یې کور کې پرېوستم. مور او پلار وروڼه دي. نه تا چې د دې هلک سره مینه کوله، ته د ده سره د کوره راوتښتېدلې، د کور نه راووتلې، تا د ده سره نکاحنامه وکړله، دا راته ووایه تاسو چې کله واده وکړو هغه ورځ 2-10 به کوم ځای کې وې؟ هغه موږ له هلته خپل کلي کې سره هغه موږ له پناه راکړله، بیا موږ کور هلته جوړ کړ، هلته اوسېدو 2 میاشتو پورې، بس هغه پټ هغه ټول هر سره هغه وکړلو. لکه مطلب کله چې تا سره نکاح وکړله، تا سره واده وکړو، د هغې نه پس تا سره میاشت هغه تېر کړو، د هغې نه پس تا نه لکه تا نه تپوس نه کړو، تا له طلاق درکړو. او هغه به ډمو پسې ګرځېدو، شراب پیسکلو، جینکو پسې به ګرځېدو، بس زه ورته ښه نه کارېدم. بس بار د دې خبرو تا ته مخکې پته وه؟ نه ما ته هېڅ پته نه وه، دا پې بل چا راوړه، ښه و، بس بل چا اسیب هر څه را سره اسیب وکړلو. ښه دا راته ووایه چې مینه ستا له طرفه جوړه شوه که مینه د هغه له طرفه؟ زما طرفه. ستا خوښ و؟ زما خوښ، زما ډېر زیات خوښ و. څنګه چې مو سره مخکې مینه واقع یو خبره ده، یو تپوس درنه کوم، ستا د 2 میاشتې د مینې لپاره تا د هغه سره مینه وکړله، هغه ستا خوښ شو، د هغه سره ته د کور راووتلې، حتی که تا خپل وروڼه پرېښودل، خپل مور پلار دې پرېښودل، خپل ابا جداد دې پرېښودل، د مور عزت ته دې ونه کتل، د پلار عزت ته دې ونه کتل، تا د 2 میاشتې مینې ته وکتل او تا د خپلې مور پلار چې ته وړه کاکۍ وې او ته یې وړه رالوی کړلې، دونه ژوند دې درکه، هغوی یخنۍ ته نه دي کتلې، نور ته یې نه دي کتلې، مصیبت ته یې نه دي کتلې، خو که په تا باندې به تکلیف راغی که نه، نو ته به هغوی ډاکټر له هم بوتلې، که په تا به معمولي سخت هم راله که نه، نو ته به هغوی په منډه باندې ډاکټر له ځغلولې. نو تا د مور پلار هغه مینې ته نه کتل، تا د یو هلک دپاره دا مینه، د مور پلار هغه زندګي، هغه مینه تا چې کوم دی د دې هلک دپاره قربان کړه. ما ته څه پته وه، دا بدمخی دی، ما به له مخ ته هم نه وې کتلې، خو بس دونه نوم دا ظالم دی چې ما سره به دوکه کوي، ما په نیمه لار کې پرېږدي، زه یې بدنامه کړم، بس پرېوستم. زه دا ټولو جینکو ته یم، ګورې سوچ کوئ په خبره باندې، بیا هغه کار لکه کوئ. مطلب دا چې ستا سره خو چې اوس څه شوي دي نو هغه خو تا سره شوي دي که نه، لکه مونږ به وایو چې یاره انسان دی، غلطي ده کېږي، عمر هم کم دی، کم عمري ده، ستا نه غلطي وشړله، لکه ته اوس هغه جینکو ته دا میسیج ورکول غواړئ چې لکه تاسو داسې ونه کوئ، لکه زما په شان به بیا ستاسو هم دا حال وي. دغه حال به لکه څنګه چې زما دی، ما له څوکه نه پلار نه ورونه، مور غریبه پټه راله راشي، ته ګوره په غلا راځي او په غلا ځي، په دغه د سپو عمر دی نو چې روژه ماتې ته کښېنم یوازې روژه ماتې زه په ژړا کومه. داسې حالاتو کې راګیر شوم، خپل یار ته یار ویلی نشم که نشم زړه چې شپه شي په تیاره کې پرته یم، نه پکې نه رڼا هېڅ هم نه